دا حالت کې چې موږ ریاست نوت ته یوړل سو 11 شپې نو موږ په ریاست نوت کې وو چې بالکل یې خوب ته نه پرېښود. 3 شپې خو یې مسلسل په پښو باندې درولي وو، په پښو یې درولي وو، کېناستو ته یې هم نه پرېښود. حتی چې مانځه کې به موږ لږ سستي وکړه، لږ د قاعده کې به کېناستلو، حتی دوی لخوا به په موږ باندې وار کېده چې جکسئ ودرېږئ، کېنئ مه ډېر، مونځ زر زر وکئ او درېږئ. ډوډۍ به هم په ولاړې وه، بس دغسې به په ولاړې باندې شپه ورځ موږ سبا کوله. نو چې کله پس له 3 شپو نه سو دوی هغه کوم معلومات کوله له بیرون او له ما نه تحقیق چې دا سر ورکړي. نو پس له 3 شپو یې زه انفرادي اتاق ته بوتلم، هلته یې واچولمه چې هلته بیا لږ ذره سهولت په ما راغی. سهولت دا و چې ناستي ته یې پرېښودو. نو بیا هم دغه کوم پیرهداران چې د دوی وه، دا پیرهداران به په خپله خوښه باندې راغلل، بس وبه یې ویلې چې یوه پښه باندې ودرېږه، تر څو چې ما نه یې درته ویلي پښه به په مځکه نه ږدي. هغه تورې خولۍ به هم کش وې تر ستوني پورې، دغه تورې خولۍ به هم د دوی موږ په سر وې، والچک به هم شاته لاسونه والچک وو او په یوه پښه به یې درولو. نو تر هغه پورې به یې درولو چې تر څو پورې د دوی خوښه به سوله. چې کله به د موږ پښه په مځکه ولګېدله، نو چې دوی به کله ولیدو، بیا به راغلله، بیا به همداسې مخامخ راته ودرې، خلطه به یې لرې کړه. نو چې څونه به یې خوښه وغوړوی، موږ په ساپېړو وهلو. دا د دوی عکس العمل و چې موږ سره یې کوو. بیا ما به کله ورته ویلې چې د تاسو په دا قانون کې، په دې هغه کې د تاسو دا هغه ده چې موږ هم بندیان کړي یو، نور ضرورت وهلو ته دا خو اصولو کې نسته. بس تو به دا خبره کوله چې کله موږ ګیر کړو نوش جانم سه، اوس موږ لاس ته راغلي یاستئ، اوس موږ څه کوو هغه د موږ خپل کار ده، خبرې حق تاسو نه لرئ چې تاسې خبرې وکړئ. نو چې کله موږ به یې ښه شکنجه کړو، بیا به د دوی په لباس کې موږ ته حقوق بشر راغی. حقوق بشر به چې کله راغی، بیا به موږ نه دوی پوښتنه کوله چې تاسو شکنجه سوي یاستئ که نه. بیا به که موږ چیرې پښې ور وښودلې یا به م لاسونه ور وښودل چې موږ دغه د پیپو د کیبلو داغونه وو په دې پښو کې، په لاسو کې، په ملا کې، دا به م چې کله ور وښودله، دی به لاړه، دا به یې نوشته که او په دغه شپه باندې به بیا له هغه نه موږ ډېر وښودو. دا به دوی خپله وه، د حقوق بشر په لباس کې به موږ ته راغله. بیا به هغه شکنجه دوچنده سوله. په سبا به چې بیا حقوق بشر راغی، بیا به موږ مطلق منکر سو چې بالکل موږ سره ظلم نه کیږي، موږ ډېر آسوده یو، هېڅ مشکلات موږ ته نسته. دا خبره به بیا موږ دوی ته کوله، د دې په خاطر چې موږ له هغه نه زیات وښل کیږو، له هغه نه چې بیخي حال ونه